بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د فبروري کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن سیمهییز نړیوال او مهم خبرونه دي. جهادي خبرونه مې نه دي راخیستي او نور موضوعات نشته، صرف نړیوال خبرونه دي. چون موضوعات ډیرو او که دا ډیر اوږده شي نو ډیر وخت نیسي. کوشش کوم چې لنډ چې په لږ وخت کې دا ټول موضوعات راټول کړم، ځکه دې کې د جنگ د خطر مسله ده، دې کې همدا اوس یو بل ته مخامخ دي، د مذاکراتو خبرې دي، یعنی خبرې اترې روانې دي او جنگ باندې هم په افشاري روانه ده او د افغانستان متعلق باندې په سیمه کې ناسته ده او همدارنګه افغانستان باندې د پاکستان د احتمالي برید چې هندوستان خبر ورکړی دی چې هغه اطلاعات لري چې پاکستان تیاری نیسي برید کوي، نو هغه ګواښ دی. دا ټول موضوعات تاسو سره انشاءالله شریکوم. په د قزاقستان په استانه کې په نامه د گروه تماس یا د اړیکو ډله یو ناسته وشوله او تاسو ته معلومه ده د گروه تماس یا د اړیکو ډله هغه ډله ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ناستې په دوحې کې د هغې په نتیجه کې دغه شو. بیا یو ناسته کابل کې وشوله چې د هغې ته گروه تماس نوم ورکړ شو، چې هغه ډله چې د افغانستان په هکله کینی خبرې کوي او د افغانستان سره اړیکې ساتي، دې ته گروه تماس دوی دغه کوو. او دا ممالکو کې قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان د ټولو پکې ګډون کړی او د قزاقستان د رئیس جمهور خاص استازي د افغانستان لپاره ارکین توکوموف په دې کې خبرې وکړلې خپل د ملک د خوا نه، او هغه دا ویلي چې د افغانستان سره د ملګرتیا او د یو عملکرد یعنی د تګلارې په هکله د دې سره د حمایت کوي او نږدېوالی غواړي او دوی غواړي چې د افغانستان سره اړیکې بهتره شي. په دې ناسته کې د افغانستان سره د تجارت په مسایلو بحث شوی دی، د هغې د ودې په متعلق خبره شوې دي، ارتباطاتو په هکله خبرې شوې دي، په ضمن کې د امنیتي مسایلو باندې هم دا شوی دی که د افغانستان نه لرې پاتې کیږو که افغانستان نه لرې پاتې کیږو نو دلته ستونزې زیاتېږي او که نږدې کیږو د ده لاره د حل باید کیږي. او دا دغه یې کړې ده چې څومره د سیمې ملکونه سره نږدې اوسي هماغومره په اسانه باندې دوی کولی شي دا ستونزې حل کړي او د دغې بحران نه دوی ووځي. بنا دا د ناسه د افغانستان لپاره ښه ناسته ده، ځکه چې دې کې دوی په ډېر تفاهماتو رسېدلي دي. ممکن په لنډو وختو کې دوی دا تصمیم ونیسي چې افغانستان سره اړیکې نور هم ښې کړي او په رسمیت یې وپېژني، او دا به د سیمې او د افغانستان لپاره ډېر یو ګټور کاري. دویم خبر همدارنګې سیمهییز دی، هغه دا دی چې هندوستان خبر ورکړی دی چې د دوی استخباراتي دغې دا معلومات دغه کړي دي، ارزیابي کړي دي یا راټول کړي دي، چې په د هغې په اساس دوی ته دا معلومات شوي دي چې په لنډو وختو کې پاکستان د یو لوی برید لپاره افغانستان باندې تیاری نیولی دی. او تاسو معلومه ده دا خبر ما تاسو تېرو ورځو کې درکړی و. بعضو ما ته دا پوښتنه کوله چې تا دا معلومات د کوم ځای نه کړل، ته څنګه دننه خبر شولې، دا خو په میډیا کې نشته دی او دا څنګه خبرې دي چې پاکستان حمله کوي او هېڅوک دنیا خبر نه لري. نو نن که زما خبر باندې باور نه راتله او ما نه هم سورسونه پوښتنه کول، اوس د نریندر مودي نه پوښتنه وکړئ چې هغې دا معلومات د کوم ځای نه کړل، نو بیا چې هغه درته وویل چې کوم ځای نه کړل، بس بیا به زما خبره باندې ستاسو اعتماد راشي چې ما چې کوم خبر درکړی و، ما د نریندر مودي نه مخکې تاسو دا خبر درکړی و چې پاکستان دا دغه کړی دی او په قندار باندې هغې وایي چې برید به هم کوي او راننوځي به هم. اوس هندوستان دا خبره کړې ده که چېرته پاکستان دا برید وکړه نو هندوستان به خاموشه نه کینی او د افغانستان د خاورې باندې د برید به ډېر کلک ځواب پاکستان ته ورکړي. همدارنګه د پاکستان په متعلق بل خبر دا دی چې په مونیخ په امنیتي کنفرانس کې په ناسه کې چې ما پرون تاسو ته خبر درکړی چې عاصم منیر هلته تللی دی، د مکرون سره یې لیدلی دي، د فریډریک د چانسلر د جرمني سره یې لیدلی دي، همدارنګې د نورو مارکو روبیو سره یې لیدلی دي، د چین د وزیر خارجه سره یې لیدلي، هلته چې څومره غړي راغلي وو غټ شخصیتونه هغوی سره یې لیدلی دي. خو د ټول نه مهمه ناسته یې دا ده
چې عاصم منیر په مونیخ کې د CIA او د موساد د ډلې سره ناست دی او د ایران په متعلق د برید په حق له دوی سره خبرې کړي او پاکستان د ستراتیژیکې همکارۍ متعلق دواړو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې دوی به د ایران په مقابل کې د CIA او د موساد سره همکاري کوي، ملګرتیا به کوي. دا ډېر خطرناک خبر دی، ځکه تاسو سره شریکوم چې دا تیت شي چې دې منحوسه چهره ټول ته معلومه شي او د دې په مقابل کې حرکتونه باید شروع شي. همدارنګې په ټرمپ دغه کړی دی د پرونی د ایران او د امریکې ناستې متعلق چې پرونی دا خبره کړې وه چې زه په غیر مستقیم توګه زه بالکل په دې جریان کې یم او زه دا موضوع تعقیبوم، وخت په وخت ماته معلومات را رسیږي او بیا دا خبره یې کړې وه چې ایران یو ډېر کلک دغه د خبرو اترو والا دی، یعنې خبرو کې خپل موقف یې کلک دی، خو دواړه طرفه په دې پوهېږي چې ناکامي د دواړو طرف په ضرر ده، یعنې هم د امریکې او هم ایران، او ایران به د دې لوی قیمت ورکوي. دا مذاکرات 4 ساعته طول ویسته د مذاکراتو ناسه، مګر کله مذاکرات چې ختم شول عباس رخشي د ایران استازي دا ویلي چې په مثبتو اړخونو مثبت اقدامات شوي دي او ډېر مخکې تللي یاستو. که تاسو یاد شي چې تیر ځل 15 ناستې چې وشولې هر ځلې چې عراقچي راوته عراقچي همدا به ویلي چې مثبت دغه شوی دی او موږ ګامونه اخیستي دي او مثبت خواته رواني، او ډونالد ټرمپ هم دا ویلي چې مثبت ګامونه اخیستي موږ مثبت خواته رواني، مګر اسرائیل حمله وکړله او هر څه ورته دړې وړې کړل. دا ځلې بیا هم پروګرام هم دا دی چې اسرائیل وګوري چې دوی مخکې ځي او دوی کوم کامیابۍ ته رسیږي اسرائیل به دا لوبه به خرابوي او ګډوډوي. او د دې نښه دا ده چې لینسي ګراهام چې دی دا د اسرائیلیانو استازی دی د امریکا په کانګرس کې، دی ویلي چې جنگ حتمي دی او امریکا داسې دغه نه دی چې دی که به امریکا ته خطر نه وي، امریکا به هم ډېر خسارې وګوري، مشکلات سره به مخ شي، خو دا زموږ چاره نشته دی، دا جنگ حتمي دی او د دې د جنگ احتمالات ډېر زیات دي. دا بالکل دی دا اشاره وکړله چې دوی یعنې دا کار کوي او دوی به دا جنگ ته به آمادګي نیسي. همدارنګې د امریکې استخباراتو یو راپور ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړی دی چې د هغې په اساس باندې پر ایران باندې برید له ګټو نه نواقص او ضرر یې ډېر زیات دی. د ایران ماتول او یا نظام تغییر ممکن نه ښکاري. دا استخباراتو امریکې مشر ته لیکلي او امکان لري چې خامنه‌ای سقوط وکړي، یعنی خامنه‌ای به موږ لرې کو، سقوط به وکړي، لرې به شي، خو سپاه پاسداران به قدرت ونیسي او دا به حالت د مخکې نه بدتر کړي او په هغه وخت کې چې دوی د امریکې سره باندې وار کړی او په اسرائیل هم وار کړی او د اسرائیل او امریکا په حساب تضعیفه کړي او رژیم نظامی شي، دا نظامی رژیم بیا مخه نیول به اسانه نه کېدای شي په سیمه کې ډېر تغییرات راولي. سیمه کې تغییراتو مطلب دا دی چې یعنې یو ځل نظامی حکومت راغی او اسرائیل او د دې منځ کې یو جنگ شوی او هلته د اسرائیل هم وهلي او امریکا کښتۍ هم وهلي، بیا ممکنه ده چې ایران په عراق هم ننوځي او په سوریې باندې ورننوځي. دا امکانات دي. د ده نه امریکې راپور اوس ورکړی دی، دې نه یریږي که چېرته دا چې موږ د ایران د ټوټې کولو د وړوکیوالې خبرې کوو، مبادا که ایران دلته اسرائیل او امریکا یې ووهله او نظامي شو، بیا خو د نظامیانو مخه نیول مشکله ده او نظام تغییرول هم مشکله کېږي، هر څه نظامي حالت په خپل لاس کې نیسي. نو د دې لپاره د جغرافیایي تغییراتو مسله یې منځ کې راوړې ده او دا دغه کړې دی چې د دې مخنیوی په حساب دا دی چې فلحال اقدامات ونه شي. خو دوی خو خپل منځ کې راپور ورکوي، دوی ته امریکا خو تصمیم نیسي چې جنګ باید ونه کړي، مګر تاسو ته معلومه ده اسرائیل مخه به څوک ونیسي، اسرائیل به څوک راټینګ کړي. هغه دوه خپې په یو موضوع کې کړي دي، هغه وایي زه جنګ کوم او دا جنګ لازمي دی. همدارنګې د هرمز په تنګې کې چین، روسیې او ایران نظامی مانور شروع کړی دی. امریکې او ټولو کشتیګانو ته ویلي چې سیمې ته دې نه راځي او سیمې نه یې ویستې دي. په دې باندې سیاسي مبصرین دا تبصره کوي چې دغه مانور په 18 18 او په 19 تاریخ کې چې دی وکړه، چون هلته مذاکرات روانو، خبرې اترې روانې وې او دلته امکانات د دوی چې امریکا د روسو نه حمله کړی وی.
نو دی دا مانور دې سیمه کې شروع کړه او دا سیمه دغه کړه او د امریکې کښتۍ د سیمې نه ویستلې. نو په حساب کې چېرته دی عملیات په دې ورځو کې کول هم دی په تاویخ سره ورته وغورځول. هغې مجبور دي چې لږ انتظار وباسي، ځکه دی ورته ویلي چې دلته موږ نظامي مانور کوو، دې خواته څوک راتللی نه شي. همدارنګه بل خبر دا دی چې په راتلونکي هفته کې نریندر مودي به اسرائیل ته سفر کوي او د اسرائیل د هندي وګړو د هم فوزي دغه تینه غوښتنه پروګرام دی چې دا به د نریندر مودي نه وایي چې فوز به راغواړي چې دلته کوم نور فوزونه فرزندې دا وایي چې که پاکستان، مصر یا نور مملکتونه د غزې لپاره راځي، نو دی وایي چې هندوستان به د اسرائیل د دفاع لپاره دلته سیمې ته راځي. دا یو کوم بله پلمه ده. او په عین حال کې یو بله غوښتنه هم دی لري چې د دوی نفوذ کم دی، د دوی وګړي کم دي په اسرائیل کې، دوی غواړي خپل نفوذ زیات کړي. دوی غواړي چې یو 10 میلیونه یا 15 میلیونه هندوستانیان انتقال ورکړي دې سیمې ته، او دغه سیمې نه چې دوی د عربان وباسي، دلته هندیان راولي او اسرائیلي کارډ او دغه ورته ورکړي او مجهز ژوند ورته ورکړي، ځکه د هغې سره پیسه ډېره ده، او وایي چې د اسرائیلي وګړیتوب واخلي او دلته به د اسرائیل وګړو په حیث باندې دی دغه کېږي. خو ډېر زیات فشار به دی چې 10-15 میلیونه کې کورنۍ به پکې لږې ځوانان زیات غواړي. نو دا پروګرام همچنان د دوی په راتلونکي کې شته دی. همدارنګې په راتلونکي اونۍ کې مکرون د فرانسې رئیس جمهور هندوستان ته راځي او په دغه راتللو کې هغه 114 دانې د رافایل الوتکې، جنگي الوتکې جیټونو د قرارداد به د منځ کې امضا کېږي او هندوستان وایي چې دا 114 رافایل جیټونه د په بیه اخلي چې د کم از کم 10 میلیارده ډالر ارزښت لري او د دنه 10 میلیارده نه زیات دي، خو ویل کېږي چې 10 میلیارده به په اوله کې ورکوي، ځکه چې دا په 114 الوتکې چې دي دا به 1940 پورې دی دا ورو جوړی او دی ته به یې ورکوي. نو فکر کوم دا 10 میلیارده ورته اوس ورکوي، بیا په وخت و زمان سره چې چون جنس 15 کاله بعد به دا جنس په بل قیمتي، بیا 2015 کې به په بل قیمتي او 2040 کې به په بل قیمتي. نو هماغه وخت سره به بیا دوی د دې پیسې ورکوي او دا دغه کړی دی او ویل کېږي چې مکرون به ځینې نور قراردادونه هم د هندوستان سره تړي، ځکه تاسو معلومه ده چې فرانسه یو دغه ملکونه نه دی چې دغه هیوي واټر دغه چې دی یعنی د درنې اوبه د هستوي او د اتومي دا ډیرو ملکونو ته ورکوي او هندوستان ته فرانسه ورکوي او هغه هم د امریکې په اجازه سره ورکوي. نو دې ترمنځ د اتومي دغه هم شته دی، اړیکې هم شته دی او د یو د بل سره په دې بابت کې مرسته کوي. همدارنګې په د ایران په تبریز کې د یو څو چاودنو آواز شوی دی. یو چاودنه خو دا وویل شوله چې د ګیس او د ګاز په یو توسعې کمپنۍ کې شوی او هلته دغه شوی، خو مهمه دا وه چې په دغه ورځ باندې چې هلته دا چاودنې شوي دي، یو خو دا ویل کېدل چې خلکو فکر کو چې امریکایان د آذربایجان د خوا نه راغلي په تبریز باندې بمونه اچولي بیرته تلي. هغه په دې باندې چې خامنه‌ای په دې ورځ تبریز کې و، هلته خلکو سره لیدل او هلته دا انفجارات شوي دي. نو د دې بابت نه دا مسله دوی ته لږ زره مهمه او خطرناکه وه. همدارنګې په دغه کې باجوړ کې په ملنګي مومندو سیمه کې یو مدرسه باندې، دینی مدرسه باندې چې دا پخوا دلته به دغه مجاهدینو بیا دا پولیسو او فوزیانو نیولې وه او دې نه ځان ته اډه جوړه کړې وه. په دې باندې انتحاري برید شوی دی. اول یو انتحاري موټر په دې سیمه باندې ورننوتی دی، بیا پس هغې نه مجاهدین پرې ورننوتي دي. 14 افسران نظامي د پاکستان وژلي دي او ډېر تعداد یې نور ټپیان کړي دي. دا د دوی دا دغه او په آخر کې ما دا خبره باید سر کې کړې وه. ډېر معذرت غواړم چې ما نه خبر مې سیده شروع کړ. نن د روژې مبارکې میاشتې اوله ورځ ده. تاسو ته د روژې د مبارکې میاشتې راتلل د ټول کافه امت اسلامي ته او د افغانستان مسلمان ملت ته عید مبارکي وایم او دا دعا به کوو چې الله دې دا بابرکته او پرفیضه میاشت په خیره سره
او د برکتونو سره او د اطاعتونو او د عباداتو سره سپری کړي او د دې برکت او دعاګانو له برکت افغانستان ته د خدای امن راوړي او لوی افغانستان د خدای زمونږ ژر تر ژره تکمیل کړي چې موږ د دواړو غاړو پښتانه نور د دې مصیبتونو بدبختۍ نه وځي لوی افغانستان هوسا او آباد افغانستان جوړ شي په همدې هیله تاسو ټول په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ